امریکا د افغان خبريالانو د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسه چټکه کړي. د خبريالانو د ملاتړ یو شمېر نړیوالو بنسټونو له متحده ایالاتو غوښتي چې د افغان خبريالانو د خوندیتوب لپاره د بشري ویزو او د غشان د کډوالۍ د ځانګړو ویزو پروسې چټکې کړي. دغه بنسټونو د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن ته په استول شوي لیک کې ویلي هغه خبريالان چې د امریکا د ویزو لپاره په دریم هیواد کې پراته دي باید ژر تر ژره ورته رسیدنه وشي. تازه د بیپولي خبريالانو بنسټ په یوې خبرپاڼه کې ویلي چې د خطر او ستونزو لاندې راګیرو خبريالانو شبکې یا JID او دغه سازمان 24 نورو غړو په یو ګډ لیک کې د امریکا حکومت نه د افغان د خبريالانو د خوندیتوب غوښتنه کړې. په دغه لیک کې د بایدن له ادارې غوښتل شوي چې د امریکا حکومت د اوس له هغه حکومتونو سره کار وکړي چې افغان خبريالان د امریکا د ویزو د ترلاسه کولو لپاره ورغلي. په یاد لیک کې د P2SIV او د غشان د هغو نورو بشري ویزو د اسانۍ په اړه غوښتنه شوې چې امریکا د افغانانو لپاره اعلان کړي دي. له افغانستان نه پاکستان ته وتلي خبريالان له رسنیو سره په خبرو کې د ژوند له سختیو شکایت کوي. سمیع الرحمن رحماني چې په افغانستان کې د یو خصوصي تلویزیون خبريال و اوس مهال په پاکستان کې د امریکا بشري ویزو یا P2 په تمه دی. هغه رسنیو ته وویل د P2 پروسس لپاره یو شمېر افغانان چې پاکستان ته راغلي له سختو ستونزو سره مخ دي. له یوې خوا د دغه پروسې وخت زیات دی، ځینې کسان له میاشتو راغلي او انتظار باسي خو لا هم برخلیک نه دی معلوم. زما په شمول که حالت داسې روان وي نو زه شاید ډیر پاتې نشم او کیدای شي بیرته خپل هیواد ته لاړ شم. له افغانستان نه پاکستان ته تللې یوه بله افغانه خبریاله نجیبه زمان وایي که زما P2 نتیجه ور نکړه نو زه به له سختو ستونزو سره مخ شم. دلته هوا ډیره ګرمه ده او د کورونو کرایه هم لوړې دي. خوراکي مواد او د څښاکو اوبو بیه هم لوړه ده. په ټوله کې دلته ژوند کول ډیر سخت دي. له هغې وروسته چې طالبان په ټول افغانستان کې د دویم ځل لپاره واکمن شول، امریکا او یو شمېر نورو هیوادونو هغه افغانانو ته چې له دوی سره یې کار کړی و د کډوالۍ ځانګړې برنامې اعلان کړې چې تر دا مهال د راپورونو له مخې یوازې امریکا شاوخوا 80,000 افغانان له افغانستان نه امریکا ته انتقال کړي. له دې سره هم مهاله تر دې وړاندې د بیپولي خبريالانو ټولنې ویلي و چې د تیر کال د اګست له 15 د جولای تر 20 پورې 194 خبريالان له افغانستان نه ویستي دي.